یو څاڅکی وینه زرګونه امیدونه. وینه څه ته وایي او له کومو مهمو برخو جوړه شوې ده؟ وینه ستاسو په بدن کې کومې دندې ترسره کوي؟ ستاسو یوه وینه ورکونه د څو انسانانو ژوند ژغورلی شي؟ د دې او دې ته ورته پوښتنو ځواب درکوو. هیله ده زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. ډیرو ښاغلو لیدونکو د ورډ اف وزډم یا د پوهې نړۍ یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې ته مو زه حسیب الله سنگین په نیکو هیلو او سلامونو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغتیا سلامتیا مو په برخه او د ژوند په ټولو ورځنیو چارو کې بریالي او سرلوړي اوسئ. قدرمنو لیدونکو، د تیرو خپرونو په دوام نن غواړو تاسو ته د وینې او د وینې د اهدا یا ورکړې په اړوند ځینې معلومات وړاندې کړو. هیله ده تر پایه له موږ سره پاتې شئ. وینه د بدن د مایعاتو څخه ده چې د انسان او حیواناتو په بدن کې حیاتي رول لري. وینه غذایي مواد او اکسیجن د بدن انساجو حجراتو ته لیږدوي. کاربن ډای اکساید او د بدن د میتابولیزم په پایله کې چې کوم غیر ضروري مواد په نوموړو حجراتو او انساجو کې ټولیږي له بدن څخه بهر کوي. هغه وینه چې په وریدونو کې بهیږي د توربخون سور رنګ لرونکې ده، او هغه وینه چې په شریانونو کې بهیږي د روښانه سور رنګ لرونکې ده. په وینه کې پروټین، ګلوکوز، منرالونه، آیونونه، هورمونونه، کاربن ډای اکساید او نور حجرات هم شته. البومین د پلازما د مهمو پروټینونو څخه دي چې دنده یې د وینې کلویدي ازموتیک فشار رامنځته کول دي. وینه د بدن ټولو برخو ته اکسیجن، همدارنګه یو شمېر غذایي توکي لکه ګلوکوز، امینو اسیدونه او شحمي اسیدونه، په ځانګړي ډول هغه شحمي اسیدونه چې په وینه کې غیر منحل دي او له پلازما سره په تړلې بڼه وي بدن ته رسوي. پروټین هم لیږدوي او بیکاره توکي لکه کاربن ډای اکساید، یوریا او لکتیک اسید له بدن څخه بهر کوي. همدارنګه د وینې سپین کورویات د دوران او انټي باډي په مرسته بدن له پردیو جسمونو، بکټریاوو، ویروسونو او نورو خطرناکو توکو ساتي. بل پلاټلیټونه دي چې د وینې د نیمه جامد او یا پرند کولو دنده لري او د ټپونو څخه د وینې بهیدنې مخنیوی کوي. وینه پیغام وړونکې دنده هم لري، هغه دا چې یو شمېر هورمونونه د وینې په وسیله لیږدول کیږي، او هر کله چې د بدن په کوم نسج کې نقصان رامنځته شي نو د وینې په واسطه سیګنالونه د نقصان د له منځه وړلو لپاره لیږدول کیږي. بله دا چې وینه د بدن د تودوخې په نارمل ساتلو کې ونډه لري او خپل غلظت د اوبو په واسطه نارمل ساتي. وینه له څلورو اصلي برخو جوړه شوې ده. لومړی سرې حجرې. یو مایکرولیتر وینه په نارینه‌و کې 4.1 څخه تر 6.1 میلیونه او په ښځینه‌و کې 4.2 څخه تر 5.4 میلیونه پورې د وینې سرې حجرې لري. همداراز د وینې سرې حجرې هیموګلوبین لري او اکسیجن ویشي. د وینې سرې حجرې د یو شمېر ګلایکو پروټینونو په واسطه په نښه شوي دي، نو ځکه د وینې بېلابېل ګروپونه شتون لري. که د وینې د هرې سرې حجرې سطحه یو له بل سره جمع کړو نو د بدن د ټولې سطحې څخه اندازه زیاتیږي. دوهم سپینې حجرې. اندازه یې له 4000 څخه نیولې تر 11,000 پورې رسیږي. د وینې سپینې حجرې د بدن د معافیتي سیستم یوه برخه ده. هغه حجرات چې پخواني دي یا زاړه شوي دي او یا د حجراتو بقایا پاتې دي له منځه وړي او په بهرنیو او میکروبي عواملو باندې حمله کوي. دریم پلازما. د وینې 55% برخه پلازما جوړه کړې ده. دا د وینې مایع برخه ده چې په یوازې ځان یې ژیړ رنګ خپل کړی دی، یعنی بل کوم څه ورسره ګډ نه دي. ټوله پلازما د 2.1 څخه تر 3 لیټره ده چې په دې کې 92% اوبه، 8% د پلازما پروټینونه او د نورو موادو ډیره کمه اندازه شامله ده. همداراز پلازما مغزي مواد لکه امینو اسیدونه، ګلوکوز او شحمي اسیدونه په حرکت راولي، او هغه بیکاره مواد لکه کاربن ډای اکساید، یوریا او لکتیک اسید چې په وینه کې تولید شوي دي له منځه وړي. د وینې پلازما لیږدونکې هم ده چې پیغامونه رسوي. څلورم پلاټلیټونه.
هغه کوچنۍ حجرې دي چې د وینې په بندولو کې مهم رول لري. کله چې د انسان بدن یا رګ زخمی شي، پلیټلیټ سمدلاسه فعالیږي او هلته راټولیږي. دوی د زخم په ځای کې یو له بل سره نښلي او یو جال جوړوي او داسې کیمیاوي مواد خوشې کوي چې نور پلیټلیټس، پروټینونه او حجرې را جلب کړي ترڅو د زخم جوړېدو پروسه چټکه شي. د وینې په هر مایکرولیتر کې د پلیټلیټس کچه په عادي ډول له 150,000 څخه تر 450,000 پورې ده. د وینې اهدا کولو یا ورکولو ګټې: د زړه په امراضو د اخته کېدو د خطر کمښت. دا مشاهده شوي دي چې د وینې د اوسپنې د مقدار د زیاتو په نتیجه کې د زړه د امراضو په اخته کېدو چانس ډیریږي، ځکه چې اوسپنه د کولېسترول د ارجاع کولو په عمل کې مهم رول لري چې دغه په خپل وار سره د زړه شریانونو لپاره تاواني او د زړه د امراضو سبب ګرځي. په دې اساس په منظمه توګه سره وینه ورکول خصوصا په نارینه‌و کې د زړه په حمله کې 3 چنده کمښت راولي. د تازه وینې او نوو سرو کرویاتو په تولید کې چټکتیا. په بدن کې د سره کرویاتو په مقدار کې د وینې د ورکولو په نتیجه کې کمښت رامنځته کیږي چې د دې د سمدستي جبران لپاره د هډوکو مغزه هڅول کیږي ترڅو تازه وینه تولید کړي او بدن ته تازه وینه ورسیږي. د هیموکرومیتوزیس د ناروغۍ سره مجادله. هیموکرومیتوزیس یو جنیتیکي ناروغي ده چې په دې کې د اوسپنې د میتابولیزم یا مصرف غیر نارمل وي او د بدن په انساجو کې د اوسپنې د ذخیره کېدو سبب کیږي چې دغه حالت د بدن غړو ته زیان رسوي. دغه سي اشخاص خپل د وینې د اوسپنې مقدار د ټیټ ساتلو لپاره هم کولای شي چې وینه ورکړي. د داسې اشخاصو وینه د وینه اخیستونکو اشخاصو ته کوم ضرر نه رسوي ځکه چې دا یو جنیتیکي ناروغي ده، لکه د بریټانیا په هیواد کې چې په هر 300 تر 400 کسانو یو کس په دې ناروغي اخته دی او د امریکا د سره صلیب خدمات دغه سي کسان د یو مخلوط وینه ورکونکي په حیث منلي دي. په بدن کې د خوړو د انرژي سون. یو څوک کولای شي چې خپل ځان د مناسب پرهیز او یا په منظمه توګه د وینه ورکولو له لارې روغ او تندرست وساتي. د 1 پاونډ یعنی 450 ملي لیتره وینه ورکولو سره د وینه ورکونکي په بدن کې 650 کالوري انرژي سوځي. په منظمه توګه وینه ورکول په سرطانونو باندې د اخته کېدو خطر کموي او همدارنګه په وینه کې د آزادو رادیکالونو یعنی برقي چارجونو سطح ټیټیږي. وینه ورکول د مذهب له نظره ټول ادیان په نړۍ کې د نورو پر ژوند ژغورلو باندې تاکید کوي چې زه دلته د اسلام د سپېڅلي دین پر اساس څو ټکو ته اشاره کوم. الله سبحانه و تعالی فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم ومن احیاها فكأنما احیا الناس جميعا. څوک چې یو انسان لمرګ وژغوري لکه چې ټول انسانانو ته ژوند وربخلی وي. المائده. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي: هغه څوک چې یو مؤمن د پریشانۍ څخه وژغوري نو الله تعالی به هغه د قیامت په ورځ د وی لوی پریشانۍ څخه وژغوري. په دې اساس کله چې د یو ناروغ د ژوند د نجات لپاره د وینې ورکول ضروری وي نو په داسې حالاتو کې د اسلام د مقدس دین له نظره د وینې ورکول هم ضروری ګرځي. هغه کسان چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه تر 80 کلونو پورې وي، حداقل 50 کیلوګرام وزن ولري او د هیموګلوبین ټاکلې اندازې پوره کړې وي. د خولې د تودوخې درجه باید 2.5 درجې د سانتیګریډ څخه زیاته نه وي. کومه داسې ناروغي ونه لري چې د وینې ورکول ورته ستونزمن تمام شي کولای شي وینه ورکړي. هغه هیلمند وینه ورکونکي چې غواړي وینه ورکړي او د سږو، روماتیزم، د زړه او یا د زړه د رګونو، ګردې حساسیت، سرطان، ایډز، شکر، د 2 میاشتو راهیسې سالنډي، ژړای، حساسیت، د معدې حاد زخم او ملاریا ناروغي ولري. همدارنګه حامله میرمنې له ولادت څخه 12 میاشتې وروسته د یو لوی عملیات څخه تر 6 میاشتو، هغه کسان چې خپله 6 میاشتې مخکې وینه اخیستې وي، د الکولو او مخدره توکو معتادین باید د اړونده مسؤل مرجع د نظر مطابق کړنه ترسره کړي. قدرمنو لیدونکو، په دې هیله چې د وینې او یا د وینې د ورکولو په اړوند مو ډیر څه زده کړي وي. تر بیا چې زه حسیب الله سنگین له یوې نوې خپرونې سره ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، تاسو په لا یزال څښتن سپارم. ورځ مو نیکمرغه.